بیا هم سلامونه، نیکې هیلې درنو لیدونکو، ستړي ماسئ، هیلهمند یم ټول به ښه یاست، صحتمند به یاست او وخت به هم په خیر درباندې تېرېږي. درنو دوستانو، د نن ورځې درس نو دوهم درس ته د خوشنویسي. په هغه کې موږ تېر درس کې موږ له الف څخه تر کش ب پورې درس ویلی وو. نو د هغه د لیکلو طریقه مو کار کړې وله. نن راځو د جیم، دال او ری شکلونه کار کوو، پر هغه باندې کار کوو. تاسو به ورته متوجه یاست. زه به تېر درس یو وار بیا هم تکرار کړم. الف نرم، پوره او بیرته نرم ده. سر یې نرم ده، منځ یې پوره ده، اخر یې بیرته نرم ده. با چې ده هغه نرم، پوره، بیرته نرم پاس دي. نرم ده، منځ یې پوره ده. او کش به چې ده هغه په دې شکل کار کېږي چې یوازې دوه حالته لري، نرموالی او پورووالی. بس جیم ته راځو. جیم به لږ غټ کار کړم. سر یې نرم ده، دلته پوره کېږي. ګورئ، نرم، پوره. بیا دلته نرم ده، په دې ځای کې پوره کېږي، بیرته نرم پاس دی. ګورئ، نرم، پوره. بیا نرم ده، دلته پوره کېږي، بیرته نرم پاس دی. سر یې نرم، بیا دغه ساحه چې ده بیرته ښکته راځي. دا ځای بیرته نرم ده، دلته پوره کېږي، بیرته نرم پاس دی. دا د جیم شکل. راځو دال ته. دال پوره ده، بیرته نرم ښکته راځي. ګورئ، دوه حالته لري، ډېر اسانه. را نرم ده، دلته پوره کېږي، بیرته پرېښودل کېږي. ګورئ، دغه شکل لري. نرم، پوره، نرم، پوره، نرم، پوره، نرم، پوره، اخر یې بیا لږ تېره کېږي. د دوهم درس د خوشنویسي چې و هغه تر را پورې و یا تر ری پورې و. زه دا حروف چې دي دا په ساده پښتو باندې تاسو ته وایم چې هر څوک په پوه شي. جیم، دال، ری، پر دې باندې به کار کوئ او کورنۍ دنده بیا موږ سره په ټلګرام کې شریکوئ. د ټلګرام له لارې تاسو سره کوم درسونه چې موږ ته راته استولي وي هغه ګورو، چک کوئ او بیرته یې خپل نظریات له تاسو سره شریکوو. کوښښ وکړئ پر دې باندې کار وکړئ، ستاسو د خط د جوړېدو باعث ګرځي. او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او د ملګرو سره شریک کړئ. په پاک او ستر رب مو سپارمه. د خدای په امان، ښې چارې.